تقدر د حسن دارونو بخیر الابرار الله تقدر من پزړونو باندې ګران د دوو کونو سردار هم دوست کردگار. او بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاق څخه داوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فسق او د فجور په محلو کې په هغه مجلسو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه حاضرېدی. بد بلل تم د الله د نبی صلی الله علیه وسلم قدرمن امتی هغه وظیفه د سره خپل ک بد وبله کستا سره وي کستا په کور کې وي کستا په مجلسو کې وي هر چیرې چې وي بد بوله که د چیرې بد ونه بلل نو ستا په دې سر خلاص چې هغه دعوه چې تا کړې ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امتی یم او د هغه متابعت کوم بیا به د الله محبت لرم الله به زما سره محبت کوي نو دغه دعوه هغه وخت صادقېږي او پای ته رسېږي چې تا بد وبلل او ښه دې ښه وبلل. یو خدا چې د بدو په مجلسو کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه حاضرېدی نو امتی ستا دپاره هم دغه طریقه ده که رښتیا و دې رسول ته ځان منسوب بولې نو دا طریقه خپله که چیرې ځان ورته منسوب بولې او بیا د بدو مجلسو ته حاضرېږي نو ستا په دې سرخلاص دا دعوه دې بې ثبوته دعوه ده په دې دعوه کې شواهد نه لري د هغسې ژبنۍ دعوه ده صادقه دعوه نه ده دا ستا دعوه به تا ته نه ګټل کېږي. او بل د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو صفت شریف دا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د ګناهکارانو دپاره بخښه غوښتله. مؤمنانو زموږ او ستاسو دپاره هم دا طریقه د الله موږ او تاسو ته په عمل کې راکړي. ګناهګار انسانان چې دي پر هغو زړه سوی وکړي دی الله جل وعلا په یو مصیبت اخته کړی دی تا الله ځنې خلاص کړی یو خو د دې دپاره ګناهګارانو ته طلب د بخښې کوئ که داسې وي چې د الله عذاب رالی نو هغه خلک خو هم زما او ستا سره په دې صحه و علاقه کې ګرځي که د الله عذاب رالی هغه بیا داسې نه کېږي چې یوازې خاص دی پر تندي ووایي په څنګ کې ته ورسره راځي بلم د الله عذاب عام راځي هر کله چې د الله د خوا عذاب راسي عام راځي انسانان به ټول تباه کوي فقط دغه یو فرق شته چې په محشر کې راپورته کېدل بیا پر خپلو نیتو باندې دي هلته په محشر کې به بیا صالح او طالح ښه او بد به بیا سره بېلېږي په دنیا کې عذاب عام راځي د الله نو په کوشش د دې کوي چې ګناهګارانو ته طلب د بخښې کوئ د الله جل وعلا داسې بندګان جوړ سي چې په زړه کې مرحمي بیا به الله پر تاسې رحم کوي. او بل کوم مؤمنان چې هغه په ګناهو باندې اخته دي د الله جل وعلا څخه ورته نجات غواړي چې الله جل وعلا یې د الله د دشمنۍ څخه وباسي الله د خپل دوستانو په قطار کې ودروي او الله جل وعلا پر دې باندې استقامت او دوام الله راته راکړي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت و نو دا صفت امتیان هم په خپل ځان کې راولي. او بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امتیانو صفت به دا وي چې هغه به لکه څنګه چې صحابه کرامو دا درس اخیستی و صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس شریف ته حاضرېدل د صالحو انسانانو مجلسو ته حاضرېږي او دا هم واورئ کوم انسانان چې د صالحو خلکو مجلسونه یې سپک بلل او په هغو کې نظر نه راتلی او دا مهم نه بلل الله جل وعلا به دا سزا ورکوي د صالحانو د مجلسه بیا الله محروموي او بیا برخې کوي. زموږ او ستاسو په زمانه کې صالح مجلسونه ډېر معطل دي د الله بندګۍ ته دعوت ډېر معطل دی. کم انسانان دي چې هغه و یو عالم ته بغیر دغه کله چې وخت یو عالم بیان کوي یا په یو هفته کې یو واري یا په جمعه کې بیان کېږي نو په دې وجه باندې مخلص مؤمنانو هغه دی چې څه وختي کوشش کوي چې ځان راورسوي نور وخت نو موږ او تاسو په ځول دغسې تېر کړی دی. کم چا د عالم دروازه ټکولې ده کم څوک راغلی دی عالم ته ویل دی لکه څنګه چې د صحابه کرامو عادت و چې هغوی به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل اعهد الیه یا رسول الله ما ته توصیه وکړه. زموږ د دا خاصې توصیې اوس معطل دي د خیر مجلسونه هم معطل دي او دا د دنیا د انسانانو فکرونه داسې ساده سوي دي چې هغه انسانان چې د الله جل وعلا د بندګۍ ادرس دي او د الله دین ته ښوونه کوي دا انسانان اوس داسې ساده مزاجه خلک بلل کېږي. زموږ او ستاسې زمانه کې نه کله چې یو مسلمان په نبوي اخلاقو باندې جوړي په ښه اخلاقو باندې جوړي نو داسې سنګین او ابداره شکل کې جوړي زموږ خلک څه ورته وایي صوفي لالا یعنی دا معنا دا د خلکو په دا ذهنونو کې دا داسې یو خبره راغلې ده چې دا خو نو بس فقط دی دا شکل چې د هغه جوړ د هغه سادم دی نه واقف و د هغه د علم نه ګراوه واقف و د هغه دی الله د هغه د دې طریقې څخه الله تا ته نجات درکوي واقع د دې ناپایه دنیا دپاره وباس دی لومړی ټینګوه چې ورسره ولاړ شي. بعضې وخت کې ما لیدلی وي دا کله د زمانې صالح انسانان لکه علما یا نور سنګینه و ابداره خلک
بعض وخت کې هغه انسانان یا خاص کر هغه ځوانان چې د هغو تربیه په نبوي اخلاقو نه وي، بیا الله دې زموږ د ځوانانو تربیه په نبوي اخلاقو وکړي. ما لیدلې دي په ورځو اشارې ورته کوي چې دته ګوره او دته ګوره، یعنی دا معنا د دنیا خطا وتلی یې بولي، د دنیا ساده یې بولي. ګورې کله چې د الله جل وعلا د هغه پوهانو بندګانو ته د ناپوه فکر او د ساده فکر ورته کېږي، نو دی په دې سره خلاص چې دا اصلي کې د دریاب هغه د غرقېدونکی طرف نیولی دی چې پر هغه باندې به دی غرق کېږي. نو مؤمنان دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق وه. او بل د دې کوشش د سره کوي دغه د الله جل وعلا د بندګۍ محبت نه دی په دې مجلسو کې حاضرېږي. که د کوم چا د دې بندګۍ محبت په زړه کې نه و، د دې په دې سره خلاص چې الله جل وعلا به د دې خوږوالي څخه دی محروموي، د بندګۍ خوږوالی بیا اعلی د زړه څخه بس. نو مؤمنانو د دې فکر د سره کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت پر اساس باندې خبر درته کول. فضیل بن عیاض رحمه الله تعالی چې دا یو بزرګ د بزرګانو څخه د امت تیر شوی دی، د مبارک صاحب چا پوښتنه وکړه چې کله یو سړی صالح جوړېدلی سي، یو سړی کله سړی صالح او ښه سړی بللی سي، چې دا الله صالح بنده دی او دا د الله ښه بنده دی. دی مبارک ورته فرمایي چې هغه وخت یو سړی صالح جوړېدلی سي چې په زړه کې یې خیرخواهي د الله د بندګانو دپاره و، په نیت کې یې د الله د بندګانو دپاره خیرخواهي وه. د ده کړه وړه هغه داسې جوړ وه چې د الله د بندګانو خیر غوښتل، د کشر ښه غوښتل، د مشر ښه غوښتل، د خپل ځان ښه غوښتل، د خپل محلې د خلکو ښه غوښتل، چې د ده په واسه باندې اوسې دی د دې کوشش کوي چې هر مسلمان د آفت او د مصیبت وساتل شي. هغه وخت چې اصلاح یې په نیت کې راله، یو طرف یې پر ځای چې دا سړی صالح سړی، او بل هغه وخت کې انسان صالح جوړېدلی شي چې په زړه کې د الله جل وعلا بیره وه، په واقع د الله څه بیرېدی، په پټه او په لڅه د الله څه بیرېدی. الله جل وعلا یې حاضر بلی او خپل ټول حالات یې داسې بلل چې دا ټول د الله جل وعلا تر نظر لاندې دي او د الله په علم کې دي، لکه څنګه چې واقعیت کې هم د الله په علم کې دي. دا یې دوم. دریم دا چې هغه وخت یو سړی صالح جوړېدلی سي چې د ده پر ژبه باندې صداقت او رښتینولي وه، په ژبه باندې صادق و، په رښتیا کې یې ژوند تېروي، رښتیا یې ویل، رښتیا وعدې یې کولې، په وعدو کې مخالفت نه کوي، او په خپل اقوالو او افعالو کې د الله جل وعلا داسې بنده و چې د اقوالو او افعالو د الله جل وعلا بندګي هغه ثابتوله. څلورم اړخ یې دا و، هغه دا چې کله یو انسان په خپلو اعمالو باندې په خپلو اندامو باندې هسې اعمال کوي چې د اعمالو څخه دا معلومه سي چې دا سړی رښتیا د الله جل وعلا بنده دی. نو څو طریقې، یو به دا چې د الله بندګانو ته به خیرخواهي کوي، پر خپلو مسلمانانو ورونو باندې، پر مسلمانانو خوندو باندې زړه سوی در سره وکړي. محبوب دی د څښتن نازل باندې قرآن، د دوو کونو سردار هم دوست د کردګار، محبوب دی د څښتن